د میدان وردګ ولایت مرکزي زندان کې 30 تنه زندانیان د سوا زده کړې له کورس څخه فارغ شول. د دغه زندان مسؤلین وایي په یادو زندانیانو کې 14 تنه د تربیت اصلاح او پاتې نور یې لوی بندیان دي. یعنی لیک او لوست سره بیخي نابلده و چې هم نه ور زده هغه ابتدایي زده کړې لیکنه چې نه وزده. اوس الحمدلله چې لیک او لوست او ورسره ښایسته خط و خطاطي دا ډېر ښه په مکمله طریقه باندې زده کړي وو چې نن ورځ د دوی د فراغت په مناسبت باندې مو ورته جلسه نیوله. له سوا زده کړې فارغ شوي کسان د زندان له مسؤلینو زیات خوښ دي. وایي د اسلامي امارت زندانونه په مدرسو بدل شوي دي. دوی وایي په زندانونو کې ډېر څه زده کړي. بیخي په خپل نوم یې نشوم اشته کولی، قرآن شریف مې مخ نه نشوی ویلی. الحمدلله اوس قرآن شریف هم د مخه ویلی شم او خاتم کړی شم د مخې هر شی چې ته ووایي اشته کولی شم. هیڅ شی نه وزده لکه په هر څه اوس پوهېږو. سبق هم قرآن شریف هم یاد کړه دلته او له دیني درسونه هم زده کړه. د ویلو ده چې د میدان وردګو په مرکزي زندان کې د زندانیانو لپاره د دیني او حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده او شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یاد زندان له خالد بن ولید مدرسې څخه 22 تنه د قرآن کریم له حفظ او ناظرۍ څخه فارغ شول.